بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لیسن 17 اف PowerPoint 2010. ښه، ولسم نمبر درس کوم تاسو بیا هم ټب مطلع کوو کمانډز ان هم ټب، البته فونټ ګروپ د موږ تاسو سره چون پخوا موږ تاسو کلیبورډ ګروپ او سلایډ ګروپ ولوستل. نن راځو چېرته فونټ ګروپ ته راځو. ګورئ تاسو فونټ مون تاسو څه لپاره استفاده کوو؟ د لیکلو د سټایل لپاره موږ تاسو کوم دی د فونټ نه استفاده کوو. ښه، چې ما تاسو ته مطلب ورډ او ایکسل کې فونټ داسې تعریف کړی و چې د لیکلو مختلف سټایلونه ته څه ویل کېږي؟ فونټ ورته ویل کېږي. لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل ته مطلب ما څه کړل؟ نوشته کړل چېرې فونټ. هلته مطلب ما د دې باره کې معلومات هم څه کړل؟ انزرټ کړل. ښه، اوکې که اوس تاسو ګورئ دلته اوس زه غواړم څه وکړم؟ د دې د لیکلو سټایل څه کوم تغیر کوم. دا مې سلیکټ کړ، راځم چېرته فونټ ته راځم. ښه، اول زما سره چې دلته فونټ کوم قسم غواړئ، لکه تاسو ګورئ هلته تاسو مستقیما څه کولی شئ؟ مشاهده کولی شئ چې د دې فونټ کې څه وکړل؟ تغیرات راوستل. هماغه نوشته ده خو تغییر یې وکړ. تاسو ګورئ موږ سره مختلف قسمه چې دي فونټونه دي. خو اوس ګورئ ته موږ سره یو مسله مخکې راځي. ښه، تاسو ګورئ که تاسو د دې لیست اول سر ته راشئ، دلته ما سره راغلي چېرې تیمز فونټ. ښه، یو هیډینګ دی، بل ما سره باډي دی. ښه، ګورئ تاسو هیډینګ او باډي باندې ځان پوه کوئ. هیډینګ چې کوم ما سره دغه عنوان دی. ښه، د دې چې ویل کېږي هیډینګ ورته ویل کېږي. او باډي چې کوم دی د دې هیډینګ چې کوم لاندې کنټینټ دی نه، یعنې مطلب دا ما سره موضوع شوله، نو دا ما سره هیډینګ شو. د دې موضوع چې کوم لاندې موږ تاسو کومه نوشته کوو ورته یې ته چې ویل کېږي باډي ټکسټ. ښه، هیډینګ ټکسټ او باډي ټکسټ. خو ته مېره هیډینګ کې مطلب کوم قسم تغیر راوسي؟ دا قسم واوسي. او که مطلب تاسو غواړئ چېرې باډي څه کې تغیر کوي ورته باډي کې هم تغیرات راوسته شي. فار ایگزامپل دا ما انتخاب کړه، راځم چېرته زما څه پکار دی؟ لکه باډي پکار ده. تاسو ګورئ ما دلته څه کړل؟ مستقیما سلیکټ کړه ورته. تاسو کولی شئ دا څه کوئ؟ تغییر پکې راوړئ. ښه، هم هیډینګ تغیر راوړئ چې هم باډي. بل ما سره چې دی ریسنټلی از فونټ دی، مطلب دا موږ تاسو یو څو شېبې مخکې موږ تاسو څه کړل؟ دا استفاده کړل. بل ما سره چې آل فونټس. تاسو ګورئ تاسو ورته مختلف قسمه فونټونه موږ تاسو سره کوم تشریح. ښه، خو د دې فونټونو په دې لیست کې موږ تاسو سره کوم دی هغه زیات مشهور چې دی موږ تاسو سره ایریل مطلب زیات مشهور دی چې مطلب ډېر خلک استفاده کوي. ایریل بلیک دی، ټانیریومن دی مطلب ټیپ لیست کور پسې. تاسو ګورئ موږ تاسو سره څه راځي؟ ټایني برومن، دا مطلب زیات مهم خلک زیات استفاده کوي. بل ما سره امپیکټ دی، آی پلیس کور پسې امپیکټ، دغه ډېر مشهور فونټ دی موږ تاسو سره. تاسو دا څه کولی شئ؟ انتخابولی شئ ورته. مختلف قسمه فونټونه موږ تاسو ته چې کوم دي هغه وجود لري. ښه، تاسو کولی شئ هغه څه انتخاب کړئ کوم چې تاسو خوښېده. ښه، ګورئ تاسو ورته مختلف قسمه فونټس چې کوم دي موږ تاسو سره اویلیبل دی. ښه، تاسو کولی شئ څه کړئ؟ دا سلیکټ کړئ ورته. ښه، فار ایگزامپل داسې واوسي. ښه، بل ما سره کوم دی مطلب د فونټ سایز دی. ښه، فار ایگزامپل د دې نوشتې څه کومه زه فونټ سایز کې مطلب تغیرات راوړل غواړم. هلته راځم ورپسې میره دا ماته څه کوه؟ باډي ټکسټ ته. ښه، سایز څه کوه ماته؟ فار ایگزامپل 8 واوسي یا مطلب 10.5. تاسو پسې کېږه مخکې راځه تر 6 نوي پورې. ښه، وګورئ ته یو مسله مخکې راځي. ښه، فار ایگزامپل 6 نوي زما خوښ شو. اوس تاسو ګورئ مطلب دا څه کوم زورانو مه. ښه، فار ایگزامپل زما دې کې زه ورته یم چېرې زما څومره پکار دی؟ دومره. فار ایگزامپل څومره غواړم؟ ورته یم چېرې زه دې کې یو مطلب دومره واوسي 200. تاسو ګورئ ته مستقیما دا څه مشاهده کولی شئ. یا فار ایگزامپل زه ورته څه وکړه؟ ما ته تغییر کړه څومره؟ فار ایگزامپل 2000. اوس ګورئ ما څه کړل؟ دې ځونه تغییر کړل. خو تاسو ګورئ ته ما سره کوم دي زر انتخابېږي. دا ولې؟ یا مطلب ما ورته چېرې زما څومره پکار دی؟ 3000 زما پکار دی. نو ما سره هلته مستقیما څه کېږي؟ زر انتخابېږي. دا په دې معنا چې د دې فونټ اخرنی سایز چې کوم دی ما سره هغه زر دی. ښه، څومره دی؟ زر. یعنې مطلب زه کولی شم څه وکړم؟ یو سلایډ فونټ چې کوم دی تر 0 پورې څه مطلب تغیر راولم. ورته یم چېرې 100 څه کړه ما ته ډسپلې کړه ته. اوس ګورئ ما سره بیا څنګه شو؟ 100 ته تغیر شو. بل فار ایگزامپل منفي ما ورته نوشته کړل چې منفي 100. اوس ګورئ منفي نه اخلي. یا فار ایگزامپل ما ورته چېرې څومره غواړم؟ 100.5 زما پکار دی. اوس تاسو ګورئ دلته ما سره هماغه اشاریه د دې مې څه کړ؟
قبول نه کړ ورته تاسو په دې لیست کې کولای شئ څه کې ورته اما مطلب انتخابول شي ورته کله تاسو مطلب وتل چیرې د خپل خوښه ووسی نو تاسو کولای شئ چې یو نه راواخله تر 0 پورې خپل ورته څه کوي ټایپ کوي ورته ښه یعنې مطلب دې نه چې کوم دی تاسو زیات مخکې نشئ تللی 0 چې کوم دی د دې اخرنی سایز دی زه ورته یم چېرې زما څومره پکار دی 20 زما پکار دی نو انټر کړه زما سره څه شو تغییر شو تر 20 پورې خبر مطلب بولډ تاسو غواړئ دا لږ ډبل ووسی دا ټول تکراري کمانډونه موږ تاسو سره ښه بولډ ووسی مطلب ایټالیک کاږلي ووسی بل ما سره کوم دی مطلب انډرلاین دی ښه دې باندې ځان پوهېږئ انډرلاین موږ تاسو لپاره استفاده کوو د دې لپاره چې موږ تاسو یو مهم موضوع څه کوو دغه لوستونکي ورته پام را جذب کړو څه ډول تاسو ګورئ فار ایگزامپل دا اوس ما سره نوشته ده په دې کې مثلا دغه کرښه چې کوم ده زیات اهمیت لري نو زه څه کوم دغه لاندې ترې کرښه راکش کاږم نو کله چې دا مطلب موږ تاسو فار ایگزامپل لیکچر ورکوو یا مطلب یو لوستونکی دا مطلب لولي نو دا به پوه شي کرښه ورته چې کوم دی زیات مهم دی امپورټنټ دی یا مطلب دې ته به څنګه وشي توجه وشي یعنې مطلب انډرلاین چې کوم دی خلک څه لپاره استفاده کوي دې لپاره چې مهم ځای څه کې په نښه کې یا موږ تاسو مطلب کله یو کتاب مطالعه کوو نه نو کله چې موږ تاسو پوه شو چې د کتاب کې دې صفحه کې مثلا دغه کرښه چې کوم دی زیات مهم دی نو لاندې ترې څه کوو کرښه راکش کاږو چې موږ تاسو څنګه مطلب مشخصه شي ښه بل فار ایگزامپل کولی شي نور ځای هم څه کوي ورته انتخاب کوي مطلب انډرلاین کولی شي بل ما سره داسې کړي دي چېرې ټیکسټ شیډو کلیک تاسو ګورئ ورته فار ایگزامپل دا ما مکمل څه کړی انتخاب کړو ته بیا څه وکړئ دې سیوري هم ډسپلی کوه راته تاسو اوس ګورئ د دې شاته لږ سیوري څه کېږي ډسپلی کېږي ښه خو دومره ډېر زیات نه دې کې مطلب فونټ کې تغیرات راولئ چې مشخص شي درته ښه دا دی د دې شیډو تاسو مطلب ښکاره کولی شئ ښه د دې سیوري ښکاره شي یا نه خو دومره زیات نه ده چې مطلب داسې مستقیما تاسو وګورئ ښه ډېر کم سیوري وي بل ما سره کوم مطلب ستریک ترو زه غواړم څه وکړم د دې فار ایگزامپل دې کرښه کنټینټ باندې څه وکړم د پاسه یو کرښه راکش کړم په دې کلیک وکړه دا اوس ګورئ زموږ تاسو سره څنګه شو د پاسه په یو کرښه څه کړله راکش کړله بلې څه کې د ما سره کریکټر سپیسینګ دی ښه سپیسینګ سره لپاره موږ تاسو استفاده کوو د دې حروفو ترمنځ مطلب لږه فاصله ورته ورکول غواړو ښه فار ایگزامپل دا مکمل ما سلیکټ کړ دلته راځم ته څه وکړم ته دغه تغییر کړه یاره ویری ټایټ داسې واوسي ټایټ واوسي نارمل دا ما سره کوم د دې حالت دی لوس مطلب دا شکل وري ویری لوس او مور سپیسینګ دغه ته کولی شئ ورته نور تغیرات هم راوړئ فار ایگزامپل څه ډول ښه اوس مطلب زما ضرورت شو چېرې زه د کرکټر ترمنځ سپیسینګ غواړم ښه فون نه زما څه پکار دی صرف کرکټر پکار دی هلته راځم ورپسې سپیسینګ څومره واوسي لکه ایکسټینډ دی بل مطلب کوم دی کنسیډنټ دی ګورئ تاسو ورته ایکسټینډ دا یو د بل مطلب یو څه خلاف دی ښه کنسټینټ او ایکسپینډ کوم یو د بل خلاف دی لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل دلته ما یو ټیکسټ کړ انتخاب کړو ورته ښه راځم چېرته سپیسینګ ته راځم مور سپیسینګ باندې کلیک کوم ته مې څه وکړم دا ایکسټینډ کړه څومره دومره ښه تاسو ګورئ ورته اوکې که نو تاسو ګورئ دا ټیکسټ مطلب کوم څه شو ایکسټینډ شو یا فار ایگزامپل کوم قسم اوسي کنسټنټ په شکل مطلب غواړم دومره پټه مطلب کنسټنټ شي کلیک کړه تاسو ګورئ دا دې ځین تاسو ورته مشخص کولی شئ ښه او بل موږ تاسو مطلب ورډ کې دا به بل قسم کار کوي ښه یو پاس دی یو لاندې راځي اول ما سره کوم دی مطلب کیرینګ فور فونټ 12 پوینټ ان اباو تاسو ګورئ زه اوس مطلب غواړم څه وکړم معلوم کړم چېرې دغه کرکټر چې کوم مطلب څومره د دې سایز څومره دی د دې لپاره موږ تاسو ته چېرې څه چل وکړه ما ته مشخص کړه چېرې د دې څومره مطلب سایز دی اوس ما ته چېرې 12 نه دا عدد کې ما سره کوم دی 12 دی او بل یو دا چې مطلب کله تاسو مطلب ورډ کې دا استفاده کوئ نه فار ایگزامپل تاسو ورته چېرې زما 13 پکار شو نه تاسو ګورئ ورته 13 کله چې تاسو مطلب دغه ټیکسټ غټوو تر 13 پورې مطلب ورسېدو یو د بل ته به څه کېږي نږدې کېږي خو کله چې مطلب 13 ته ورسېږي بیا یو د بل نه څه کېږي لرې کېږي ښه ورته یم چېرې فار ایگزامپل ته میرا دومره څنګه ما سره د دې کیرینګ دی ښه بل مطلب تاسو فون کې تغیرات راوړلی شئ لکه موږ تاسو مخکې ورباندې کار وکړ لټین ټیکسټ واوسي کمپلیټ ټیکسټ او فونټ سټایل هم تاسو مطلب ریګولر واوسي ایټالیک هماغه مسله ده ښه پورټ ایټالیک انډرلاین تاسو ته مکمل مشخص کولی شئ سایز مطلب څومره واوسي سیم مسله شوله ټیکسټ مطلب استفاده کوو یا
فون کلر د کوم قسم وسی سورنګ مطلب ولري لکه لږ وروسته موږ تاسو تر روان دی ښه بل موږ تاسو مطلب انډرلاین څه ډول وسی انډرلاین کلر کوم قسم غواړي افیکټ مطلب ستریک تھرو دی پاس اور باندې لاین راشي ډبل لاین غواړي سوپرسکرپټ سبسکرپټ او سمال کیپس تاسو کار شول ال کیپس ایکوالایز کریکټر هایټس تاسو ګوري دلته فار ایگزامپل زموږ تاسو په کار دی انکریز فون سایز کلیک دی باندې دې څه کول شي زیاتول شي البته دا به څلور سکیږي مطلب زیاتېږي به څلور 50 شپېته تاسو په څه کې مخکې ځي یا مطلب کموالی غواړي تاسو ګورئ څه کولی شي دغه مشاهده کولی شي یعنې مطلب زیاتې کوي یا کم کا بل ما سره کوم مطلب کلیر فارمیټینګ دیټ از ذات مین کمانډ دی فار ایگزامپل دلته په دې سلایډ کې ما سره دې ته ما مختلف قسمه څه وکړل سټایل مې ورته وکړل بورډ مې کړی ټالیک مې تغیرات مې پکې راوستل ورته مې څه وکړه ماته کلیر کړه هر څه ترې ختم کړه خپل عدل دې څه کړه ماته ریکور کړه تاسو ګورئ ما سره دا خپل عدل ته څنګه شو راوګرځېدو یا فار ایگزامپل تاسو غواړئ څه وکړئ زه ورته جره چینج چې شي ما سره دي چینج کیس پرې کلیک وکړه څه غواړئ سنټنسز کیس مطلب غواړم لکه دا مطلب موږ تاسو عموما ډېر زیات په ورډ کور باندې کار کړی و ورډ کنزلټینګ کې زما څه پکار دي سنټنسز کیس پکار دی سنټنسز کیس کې څه کیږي زموږ تاسو ربا د جملې اولنۍ حروف څه نیوي کیپیټل وي لاور کې څه پکار شو مکمل ماته څه لاور ته وړه پر څه پکار شو چې مکمل ما سره څنګه شي په غټو حروفو مطلب نوشته کړلی شي سمال او کیپیټل دې سره کیپیټل ایچ ورډز مطلب هر حروف چې کوم دې ماته څه کا کیپیټل کا او ټیګل دا مطلب یو د بل خلاف داسې دي کیپیټل مطلب اولنۍ حروف ته څه کی کیپیټل کې وګورئ چې نه اولنۍ حروف د ماته څنګه شي سمال شي باقي ټول کیپیټل شي نو تاسو کې ټیګل نه استفاده وکړه بل ته ما سره غلي دي کلرونه دي تیمز کلر کوم قسم غواړي دا سره به اوسي د تاسو کول شي د خپل نوښت رنګ کوم دي مختلف قسم رنگونه ورته کول شي ورکول شي دا سره رنګ اوسي یا فار ایگزامپل سټانډرډ کلر دا ما سره کوم دي سټانډرډ کلر کوم دي تاسو ګورئ ته مې زما دا شین رنګ خوښ شو تاسو دې څه کول شي مکمل مشاهده کول شي یا مور کلر سره راشه پټ شاپونه مطلب خپل ورته جوړ کا RGB مطلب ریډ گرین بلو د درې رنګونه دي تاسو راخه دا قسم مطلب اوسي تیرا زما شي په کار دی RGB مطلب په کار دی ریډ پکې دمره اوسي گرین پکې مثلا دمره اوسي او بلو پکې مطلب دمره اوسي کلیک کا نو مارنګ ما سره څه کوشلتا راغی ګوره ما سره لچې ریسنټي کلر کلیک کا ما سره مارنګ څنګه شل ور باندې اپلای شو راځم ورپسې چرته د لند بٹن تر راځم کلیک کړئ باندې اوس مسله دلته راغله دا هم تاسو لږ مخ کول وسل لازم دلته افیکټ راځم ستریک تھرو مطلب د پاسه ولان ور باندې راکش کا او ډبل ستریک مطلب دولین ور باندې اوسي راځم دیتا سوپرسکرپټ دا زیات مهم دی سوپرسکرپټ ډول فار ایگزامپل زه مطلب غواړم د اوبو فارمول نوشته کوم نه H2 او چې کوم نه مثلا نه دلته مطلب باندې شکل چې H2 او بیا فار ایگزامپل او اوس ګوري تاسو ورته دا مطلب اوس خلکو د صحیح نه کنسیډر کیږي چې دا دوا کوم قسم دی دا ما سلیکټ کړل چېرته راځم ورپسې فونټ ته په دې لینز بټن باندې کلیک کوم په دې کوم قسم اوسي سبسکرايب اوسي کلیک اوس ګورئ ما سره د زری په شکل باندې څه کړ ډسپلی کړی یا فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې تکټ شکل ولري بیا څه کوم تاسو کوته چې فار ایگزامپل 15 په توان د 3 مساوي کې څو سره اوس مطلب ته خلک نشي پوهیدلی چې دا کوم قسم دی دا انتخاب ورته وته څوکا دا سوپرسکرپټ لري جوړ کړه تکټ شکل باندې کلیک او تاسو ګورئ هم تکټ شکل استفاده کولای شي هم ظریف شکل البته د لپاره موږ تاسو کوم دی اپسایډ درجه لري دا ما سلیکټ کړ وته څه وسویره اپسایډ څومره وسیره بس لګي اپسایډ دې زیات کړ فار ایگزامپل 2 پیسه دا تاسو مطلب څه کولای شي ورته د دې فاصله کې تغیر ورول شي چې مطلب څومره پورته لاړ شي او څومره لاندې راشي دا انتخاب کې ورته اپسایډ درجه مطلب تغیر کې ورته ما من 15 شونه لګي زیات کا ورته یا مطلب کم کا منفي 250 کلیک کا او تاسو ګورئ دا بالکل څنګه شو ډاون لاندې راغی دینه بعد راځم پس د بیا او سمال کیپ زم تاسو را فار ایگزامپل د لپاره څه کوم دا رانوما یو څه نشو کوم چې ایکوال ار ان ډي یو دا مکمل ما څه کړ انتخاب لچته زمته میرا
زما څه پکار دي سمال کیپس پکار دي کلیک کړه اوس ګوره ما سره کوم شو سمال کیپس مطلب ما سره مکمل څنګه شو کیپیټل شو نه تاسو ګورئ تاسو ورته او کوای چې نه دا زما پکار نه شو آل کیپس زما پکار شو کلیک تاسو ګورئ ته د حالت تصویر کیږي آل کیپس ښه فقط لګ لګ د دې فون کې څه راځي تغیرات راځي ښه او بل مطلب موږ تاسو سره ایکولایز کریکټر هایټ کلیک کړه د دې کریکټر ترمنځ کوم مطلب مساوي شانتي څه وکړه هایټ مطلب راشي جګوالی تاسو ګورئ ما سره کوم دی ایکول دی ښه دا کوم قسم حالت دی ما سره ایکول حالت دی ښه چې دې مطلب د دې کریکټر چې کوم دی یو دی بل مساوي څه لري مطلب هغه ایکولایز لري البته دلته مثلا تاسو اوس ګورئ بعض هغه چې کوم مطلب موږ تاسو سره هغه په دې شکل څنګه شو تغییر شو دلته اوس مسله دا ده چېرې د کی ولې داسې راغی ما سره نه خبره دا ده چې مطلب دا زما سره کوم دی دا سمال دی نه او دا مطلب ما سره کوم دی دې قسم باندې ډسپلی شو دلته مسله دا شو چې دواړه باید څنګه شي یو قسم جګوالی ولري ښه کوم قسم یو قسم جګوالی ولري دا مطلب په دې شکل سره ډسپلی کېږي او که دې مطالعه مې څه کوي اوس تاسو ګورئ مسله حل شوله هېڅ خبره نشته پکې خو که دا زه مطلب انتخاب کوم ورته دیم چېرې یو قسم جګوالی ولري ښه سمال او کیپیټل په نظر کې ونیسه کلیک کړه اوس تاسو ګورئ دا به ټول څنګه وي ما سره یو قسم مطلب سیم هایټ به دا چې کوم دی لري ښه دا اوس زموږ تاسو سره فونټ ګروپ چې موږ تاسو مطالعه کړ